ډېر ګرانو زده کوونکو سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړه جوړ روغ اوسئ د نن نوي درس ته چې اوڅلوېښتمه صفحه کې د اووم ټولګي د ریاضي نوی درس دی تر ټولو کوچنی مضرب مشترک پیدا کول خپله د مضرب تعریف چې مضرب څه ته وایي او دوهم تر ټولو کوچنی مضرب څنګه پیدا کیږي د نوي درس ته ښه راغلاست د تاسو د کتاب مطابق څو سواله درته حل کوم او بیا به تمرین ته ورشو تمرین به هم درته حل کړم لومړی د دې لپاره چې تاسو پوه شئ چې مضرب څه شي ته وایي مضرب څه شی دی موږ به د څلورو عدد په نظر کې ونیسو د څلورو عدد په نظر کې ونیسئ او د طبیعي اعدادو سره یې ضرب کړئ هر څومره اعداد چې تاسو کولی شئ ضرب یې کړئ حاصل یې دلته په یوه سیټ کې ولیکئ د څلورو د مضربونو سیټ تاسو ته درکوي مثلا د یوه نه شروع وکړئ یو په څلورو کې څلور دوه په څلورو کې اته درې په څلورو کې دولس څلور په څلورو کې شپاړس پنځه په څلورو کې شل شپږ په څلورو کې څلېرویشت همداسې هره عدد چې تاسو کولی شئ ضرب یې کړئ دغه ټول اعداد چې دلته تاسو ته د څلورو سره د ضرب په حالت کې د فاصل کې درکوي د طبیعي اعدادو موږ ته مضرب وایي څلېرویشت د څلورو د اعداد یو مضرب دی شل د څلورو د عدد مضرب دی شپاړس دولس اته څلور همداسې دغه سیټ ټول د څلورو د عدد مضربونه ویل کیږي دا شو د مضرب تعریف یا د مضرب څه شي ته وایي مثلا که د پنځو عدد ونیسئ د اتو هر عدد چې تاسو ونیسئ د طبیعي اعدادو سره یې ضرب کړئ حاصل یې عبارت د څه شي دی د مضرب دی په یاد ولرئ چې مضرب عدد هر عدد چې وي په مغو عدد پوره قابل تقسیم دی یعنی څلېرویشت چې یو مضرب د څلورو دی په څلورو پوره قابل تقسیم دی شل په څلورو پوره قابل تقسیم دی شپاړس هر یو چې تاسو په نظر کې ونیسئ په خپل عدد پوره قابل تقسیم دی یعنی هر مضرب په خپل عدد پوره قابل دی ویش یا قابل دی تقسیم هم دی دا یې بل خاصیت مضرب اوس به راشو دوام مثال ته په دوام مثال کې دلته به موږ تاسو پیدا کړو چې مشترک مضرب څه رقم وي څه رقم پیدا کیږي مشترک مضرب نو د دې لپاره په دوام مثال کار کړو په دوام مثال کې ویلي دي چې د دریو او څلورو مشترک مضربونه کوم دي دا پیدا کړئ د دریو د عدد مضربونه اول به سیټ به پیدا کړو او نوم به یې کېږدو د ای سیټ او د څلورو مضربونو سیټ به پیدا کړو د دې نوم به کېږدو د بی سیټ دا به پیدا کړو د دریو سره یو ضرب کړئ یو په دریو کې درې دوه په دریو کې شپږ درې په دریو کې نه څلور په دریو کې دولس پنځه په دریو کې پنځلس شپږ په دریو کې اتلس همداسې تاسې کولی شئ چې نور اعداد هم پیدا کړئ د څلورو مضربونو سیټ څه رقم پیدا کوئ د وخت هم پیدا کړ اسانه یو په څلورو کې څلور دوه په څلورو کې اته درې په څلورو کې دولس څلور په څلورو کې شپاړس پنځه په څلورو کې شل شپږ په څلورو کې څلېرویشت د څو ځلې ضریبونه پیدا کړو درې او درې شپږ دلته هم درې او درې شپږ نور به یې نو پرېږدو او قوس به وتیړو دلته تاسو ګورئ چې د دوی مشترک مضربونه څه رقم پیدا کړي د دوی مشترک مضربونه د دغو مضربونو د تقاطع په پایله کې پیدا کړي یعنی مو ای سیټ تقاطع بی سیټ هر سیټ چې تاسو ته لاس ته درغی هماغه مشترک مضربونه دي دلته به درې په شپږو کې کړل په اوو کې به یې کړو اووه په دریو کې یوویشت او اته په دریو کې څلېرویشت دا به یې کړو نور به یې نقطه نقطه نو پرېږدو
اوس تاسو ګورئ چې په لومړي سیټ او په دوهم سیټ یا په A او په B سیټ کې کوم اعداد مشترک دي. ګورئ چې دلته 3 دي، دلته نشته، دلته 6 دي، دلته نشته، دلته 9 دي، دلته نشته، دلته 12 دي په اول سیټ کې، دلته 12 شته. دا به نشاني کړو په بل رنګ قلم سره. دغه دي 12 هم پیدا کړل، هم به نشاني کړو، هم به دلته ولیکو 12. ښه، بیا به راشو دلته 15 دي، دلته نشته، 14 دي، دلته 18 دي، دلته 20 دي، دلته 21، دلته 24 دي. خو بیا په ادامه کې موږ دلته 24 هم لرو، دلته هم 24 دي، دلته هم 24 دي. نو بل مضرب مشترک د دې څو شه؟ 24 شه. نو نورم نه دي ضرب کړي، دومره ضرب کړي، دومره پیدا کړل چې د دوی دواړو د 3 د 4 اعدادو مشترک مضربونه څو دي؟ 12 دي او څو دي؟ 24 دي. دا دوه عدد هم پیدا کړل. دې ته وایي چې مشترک مضربونه د کومو اعدادو؟ د 3 او 4، 12 او 24. اوس به د دې لپاره چې دوامه موضوع د درسم، د دوامه موضوع د درسم تر ټولو کوچنی تر ټولو کوچنی مضرب پیدا کول دي. تاسو د دوه عددونو تر ټولو کوچنی مضرب پیدا کول طریقه باید زده کړئ چې څه رقم به پیدا کړئ. موږ مخکې چې تاسو پورته هلته پیدا کړل د مضربونو سیټونه، دلته به اول دلته تاسو نه د 6 د 8 د 12 اعدادو تر ټولو کوچنی مضرب پیدا کړئ. نو موږ به اول سیټونه د دوی پیدا کړو، د مضربونو سیټونه به پیدا کړو. د 6 به پیدا کړو، اول 1 په 6 کې 6، 2 په 6 کې 12، 3 په 6 کې 18، 4 په 6 کې 24، 5 په 6 کې 10، 6 په 6 کې 18، 9 په 6 کې 22، 8 په 6 کې 48. همداسې نقطه نور اعداد به پرېږدو. ښه، اوس به 8 پیدا کړو. 1 په 8 کې 8، 2 په 8 کې 16، 3 په 8 کې 24، 5 په 8 کې 40، 6 په 8 کې 48، 9 په 8 کې 54، 8 په 8 کې 4 همداسې نقطه نور به پرېږدو. د 12 د مضربونو سیټ به پیدا کړو. 1 په 12 کې 12، 2 په 12 کې 24، 3 په 12 کې 18، 4 په 12 کې 48، 5 په 12 کې 18، 9 په 12 کې 15، 6 په 12 کې 6 په 12 کې 6 په 2 کې 6 په 2 کې 12 اصل په 1 6 او 2 دا سنوری نقطه پرېږدي. اوس به د دوی د مشترکو مضربونو سیټ پیدا کړو. د دوی د مشترکو مضربونو سیټ. د مشترکو مضربونو سیټ څه رقم پیدا کی؟ A تقاطع B، بیا د A و B د تقاطع اصل تقاطع C مساوی د مضربونو مشترک سیټ یا د مشترکو مضربونو سیټ. مانم تیر بیر شو. ښه، اوس به تاسې دلته هغه سیټ پیدا کړئ چې په 3 وړو سیټونو کې هغه اعداد به پیدا کړئ چې په 3 وړو سیټونو کې مشترک دي. تقاطع مناخ تاسو پیږئ، تاسو خو شکر دا درسونه لوستي، په ټولو پوهې بلدي. نو مخکې مې تاسو ته وویل هغه
عناصر چې په ټولو هغه عناصر چې په ټولو سیټونو کې مشترک وي هغه د تقاطع په نامه یادیږي او هغه مضربونه د څه په نامه یادیږي هغه د مشترک مضربونه په نامه یادیږي اول به مشترک مضربونه موږ پیدا کړو شپږ دلته شته دلته نشته دلته هم نشته 12 دلته شته په دویم سیټ کې نشته په دریم سیټ کې شته نشو نیوه اتلس دلته شته په دوه نورو سیټونو کې نشته 24 په اول سیټ کې شته په دویم کې شته په دریم کې شته دا به نشانی کړو 24 په درې وړو کې شته دلته به یې ولیکو ښه دیرش به وګورو دیرش دلته شته په دویم او دریم سیټ کې نشته شپږ دیرش دلته شته په دریم سیټ کې شته په دویم سیټ کې نشته 42 په دویم او دریم کې نشته 43 په اول سیټ کې شته په دویم سیټ کې شته په دریم سیټ کې هم شته 43 به نشانی کړو 48 به هم ونیسو اوس کېدای شي چې نور اعداد هم که ضرب کړې پیدا شي خو موږ دغه دوه اعداد اوس کېدای شي چې موږ کې تر ټولو وړ مشترک مضرب کې انتخاب کړو څه رقم کوم یو یې آیا 24 که 48 تر ټولو کوچنی مضرب مشترک مضرب دی هغه کوچنی عدد دی یعنی 24 دی 24 تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی کوم اعدادو دی د شپږو اتو او 12 دی تاسو په قاسب کې تر ټولو غټ مشترک قاسب هغه غټ ترین عدد انتخابوه تر ټولو لوی مگر دلته کوچنی دی تاسو کوچنی ته متوجه یاست چې کوچنی دی نو کوچنی مضرب مشترک په دغه طریقه پیدا کی او هغه کوچنی عدد د مشترک مضربونه د جملې نه نیول کی چې دلته د 24 عدد تر ټولو کوچنی مشترک مضرب شو دوامه طریقه د جدول په طریقه د تر ټولو کوچنی مضرب پیدا کول یا موندل دي موږ هم دا اعداد چې مخکې د مشترک سیټونو په طریقه پیدا کړل کوچنی مضرب اوس به د جدول په طریقه پیدا کول د تجزیه پر شکل په یو جدول کې نیول کیږي او هغه اعداد چې د کینه خواته چپ خواته د دې د تقسیم یا د دې د تجزیه په اصل کې پیدا شول هغه سره ضرب کوي مغه کوچنی مضرب مشترک دی اول ګوري درې وړه جفت اعداد په دوه قابل د تقسیم دي دوه نیسي درې په دوه کې شپږ څلور په دوه کې اته او شپږ په دوه کې 12 بیا ګوري چې دلته څلور دي جفت او شپږ په دوه قابل تقسیم دي خو درې نه دي درې کاته کوي بیا دوه نیسي درې کار تکړی دوه په دوه کې څلور درې په دوه کې شپږ اوس درې وړه اولیه عدد شو لکه اولیات یې کوچنی عدد لري دوه نیسي یو په دوه کې دوه بیا درې نیسي یو په درې کې درې یو په درې کې درې اوس دلته د دو اصل ضرب تر ټولو کوچنی مشترک مضرب د دغه 12 شپږ دی یعنی 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 مساوي دی 2 په 2 کې کی څلور څلور په 2 کې کی اته اته په 3 کې څلور ویش په دې طریقه هم موږ پیدا کړ چې د څلور ویشتو عدد تر ټولو کوچنی مضرب مشترک د کوم اعدادو دی د 12 د اتو او د شپږو دی دا دوامه طریقه اوس براشو د تمرین سوالو ته تاسو د اته څلوېښتمې صفحې تمرین کې لومړی سوال دی چې
د 18 شلو او شپږ دېرشو تر ټولو کوچنی مضرب مشترک، البته تر ټولو کوچنی مضرب مشترک ځینې پاتې دي پیدا کړئ. اوس د ما په فکر همدغه د دې دپاره چې شپږ دېرش ضرب زباني و 18 تاسو ته مشکله ده، همدغه د جدول طریقه آسانه طریقه ده. د جدول په طریقه به پیدا کړو. موږ تاسو به شپږ دېرش ونیسو، شپږ دېرش، شل او 18 او دلته به یو جدول ورته وکاوو. ښه، اول به د دوو نه پیل کړو. دوه، یو په دوو کې دوه، دلته یو پاتې کې 14، 8 په دوو کې 14، یو په دوو کې 2 0، 9 په دوو کې 18. اوس به بیا دوه ونیسو، 9 په دوو کې 18، 15 په دوو کې 10. نه طاقه ده دی، نه به په خپله کار ته کړو. اوس ګورو چې نه او نه په دریو قابل د تقسیم دی او 15 به په خپله کار ته کړو. نه هغه قابل تقسیم نه دی، درې به ونیسو. درې په دریو کې نه، درې په دریو کې نه. اوس دریم اعداد اولیه لومړني اعداد 15 په خپله یې تقسیمیو. درې، یو درې درې، یو درې درې، 15 کارته کیو، بل ځل یې 15 نیسو، یو 15 15. اوس به دا اعداد یو د بل سره ضرب کړئ. دوه، دوه وارې دوه لرئ، دوه په طاقت دوو ضرب درې په طاقت دوو، په دې شکل هم لیکلی شئ، ضرب 15 مساوي دی په دوه په طاقت دوو کې 4 ضرب درې په طاقت دوو څو کې 9 ضرب 15 مساوي کیږي په 9 په 4 کې شپږ دېرش ضرب 15 مساوي کیږي په 15 په شپږو کې دېرش، درې اصل، درې په 15 کې 15، درې اصل دي 18، یو سل اتیا. یو سل اتیا تر ټولو کوچنی، یو سل اتیا تر ټولو کوچنی مضرب مشترک ده. د کومو اعدادو؟ د 18، شلو او شپږ دېرشو. کوم عدد دی؟ یو سل اتیا دی. دا رقم. ښه، دوام سوال. تر ټولو داسې کوچنی څلور رقمي عدد پیدا کړئ چې په 10، 11 او 15 پوره وویشل شي. تاسو پوهیږئ چې ما مخکې تاسو ته وویل په لومړي تعریف کې د مضرب مې درته وویل چې هر مضرب د خپل عدد قابل دی ویش دی. نو اوس به موږ د دې مشترک مضرب پیدا کړو. اول کوچنی مضرب مشترک به پیدا کړو. هغه مضرب په درې وړو عددونو پوره قابل دی ویش کیږي. د جدول طریقه آسانه ده. د جدول په طریقه به پیدا کړو. 15 یا 11 او 10. ښه، اول به دلته 10 په جفتې په دوو قابل د تقسیم دی. 15 یا 11 نه دي په خپله یې کارته کیو. 15 په دوو کې 10. اوس دلته ګورو چې 15 او 15 یا په 15 قابل د تقسیم دی. 11 په خپل اولیه عدد یې کارته کیو، په 15 یې تقسیم یو. یو 15 15 دلته 3 پاتې کې 15 دېرش کې 15 15 دېرش، یو 15 15. اوس 11 اولیه عدد یې په خپله یې نیسئ. لومړنی اولیه عدد 11 11 دا هم یو دی. اوس نو 2 ضرب 15 ضرب 11 وکړئ، مساوي کیږي 2 په 15 کې 10 ضرب 11 مساوي کیږي 100. یو سل اویا یو درې رقمي عدد شوی. موږ نه یې څلور رقمي عدد غوښتی. یو بل صفر یې چې څنګه ورکړئ
هغه څلور رقمي عدد ته جوړیږي چې په درې وړو اعدادو پوره قابل تقسیم دی، هم په لسو، هم په اوولسو، هم په پنځه اتیا. یا اوولس سوه د تاسو آخري ځواب دی. د دې ځواب 100 دی، مګر موږ تاسو نه چې غوښتی هغه د اوولسو عدد دی. دریم سوال، دریمه پوښتنه کې ویلي د شپږو او نو تر ټولو کوچنی مضرب مشترک مساوي دی په 18 درکړي او 450 درکړي. د دې لپاره چې موږ پیدا کړو په دوو طریقو پیدا کولای شو، هم د جدول په طریقه، هم د سیټونو په طریقه پیدا کولای شو. راشي چې دا ځل د سیټ په طریقه پیدا کو، هغه بل ځل د جدول په طریقه پیدا کو، دا ځل د سیټ. اول به د شپږو د مضربونو سیټ پیدا کړو. دې ته به نوم ورکړو A. د شپږو د مضربونو سیټ کې یو په شپږو کې شپږ، دوه په شپږو کې 12، درې په شپږو کې 18، څلور په شپږو کې 24، پنځه په شپږو کې 10، نور شپږ په شپږو کې 10، اووه په شپږو کې 40، اته په شپږو کې 48، داسې نقطه اعداد کې. او بل د نو د مضربونو سیټ به هم پیدا کړو. نوم به کېږدو B. د نو د مضربونو سیټ کې یو په نو کې 9، دوه په نو کې 18، درې په نو کې 28، څلور په نو کې 18، پنځه په نو کې 45، شپږ په نو کې 54، اووه په نو کې 63، اته په نو کې 72، همداسې نقطه نور اعداد به درکړي. اوس به موږ د A سیټ تقاطع B سیټ به ونیسو او هغه مشترک عدد، هر عدد چې دی هغه عدد مشترک مضرب دی د دواړو سیټو ترمنځ. دلته په اول سیټ کې شپږ دي، دلته نشته، دلته 12 دي، دلته نشته، دلته 18 دي، دلته هم 18 شته، 18 او 18. دلته به 18 ونیسو. ښه، دلته 24 دي، دلته نشته، دلته 10 دي، دلته نشته، دلته 18 دي، دلته هم 18 دي، 18 او 18. دو څلوېښت، اته څلوېښت دي، دلته نشته. نور نو همدغه سیټ د موږ بسته شه، همدغه د مشترکو مضربونو سیټ شه. ښه، د دوی مشترکو مضربونو سیټ د جملې نه کوم یو کوچنی دی؟ 18 کوچنی دی. بس 18 نو 18 تر ټولو کوچنی مضرب دی. د کوم اعدادو؟ د شپږو د نو د اعدادو، د شپږو د نو اعدادو. او دلته یې ځواب هم درکړی، 450 درکړي، 18 درکړي. نو د تاسو کوم ځواب سم دی؟ د A ځواب د تاسو سم دی یا درست دی. نو دا به سواد صحیح کړو چې دا ځواب سم ځواب دی. څلورمه پوښتنه، کوم یو د لاندې عددونو څخه د نو مضرب دی؟ دلته تاسو ګورئ چې A ځواب یې درکړی 3، B ځواب یې درکړی 28. تاسو که د نو د عدد سره یو ضرب کړئ، یو په نو کې 9 کې، دوه په نو کې 18 کې، یعنی هغه مضربونه یې د نو نه غټ دي، د نو نه ټیټ د نه مضرب نشي کېدای چې A مساوي په 3 غلط او مگر B مساوي په 28 صحیح دی. 3 په نو کې څو کې؟ 3 په نو کې 28 کې.
پنځمه پوښتنه یې ویلي که 108 مساوي په 1119 وي له لاندې جملو څخه کومه یوه سمه ده؟ A 108 د 11 مضرب دی. B 108 د 11 قاسم دی. موږ تاسو د مضرب په تعریف کې ولوستل چې هغه عددونه چې د طبیعي اعدادو د ضرب په صورت کې لاسته راشي هغه مضرب ویل کی. نو د 11 سره 11 طبیعي عدد ضرب شوی 108 درکړي نو 108 د 11 مضرب دی، قاسم یې نه دی، مضرب یې دی. نو موږ تاسو ای جواب سم جواب دی. شپږمه پوښتنه د دې عددونو څخه یو یې د 6 او 9 مشترک مضرب دی او 2 یا 9. تاسو که د 6 سره هر کوم عدد طبیعي ضرب کړئ 9 نه درکوي. تاسو یې پریکټیس کړئ یا تاسو یې تمرین کړئ او د 9 سره که ضرب کړئ هم تاسو ته 9 نه درکوي مګر 2 درکوي. که تاسو د 6 سره 12 ضرب کړئ 6 ضرب په 12 مساوي کیږي په 2 او که د 9 سره 8 ضرب کړئ 8 9 ضرب په 8 2 کیږي. نو 2 صحیح جواب دی. 2 د 6 او د 9 څه دی؟ مشترک مضرب دی. د دواړو مشترک مضرب ویل کی 2. د تاسو آخري یا وروستۍ پوښتنه د 9 15 او 4 تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. د جدول په طریقه به درته حل کړم، آسانه طریقه ده. دا جدول په طریقه مې دلته درته لیکلی 4 15 او 9. اوس به وګورو چې په 2 قابل د تقسیم دي. 4 2 په 2 کې 4 مګر 15 کارته کیو نه کارته کیو دا نه دي. بیا 2 په خپل په 2 کې قابل تقسیم دي یو په 2 کې 2. 15 په کارته کړو او نه به هم کارته کړو. اوس به راشو 15 او 9 ته. 15 او 9 دواړه په 3 پورا قابل د تقسیم دي 3 نیسو. 15 په 3 کې 15 3 په 3 کې نه. 15 او 3 اولیه عددي په خپل په ترتیب نیسو، اول وړ بیا غټ 3 یو په 3 کې 3 او بیا 15 نیسو یو په 5 کې 15. اوس دغه اعداد دغه د کیڼې خوا د چپې خوا اعداد چې ضرب کړئ تاسو ته هغه کوچنی مشترک مضرب درکوي. 2 په طاقت 2 ضرب 3 په طاقت 2 وارې ضرب شوي ضرب 2 ضرب 5 لکه د مخکې سوال جواب مشابه دی. 2 په 2 کې 4 ضرب 3 په 2 کې 9 ضرب 5 مساوي کیږي په 9 په 4 کې 18 ضرب 5 مساوي کیږي په د وخت هم ضرب کړل 108. 108 څه شی دی؟ تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی. کوم اعدادو دی؟ 9 15 او 4 دی. ډیرو ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې په دواړو طریقو د کوچني مضرب مشترک مضرب پیدا کول هم زده شوي وي او د مضرب په مفهوم پوهېدلي وئ. هیله لرم چې درسونه هم د نور هم صنفانو ملګرو خپلوانو سره شریک کړئ. تاسو ته ښه وخت ښه ورځ. الله مو مل شه.